غني خپل ولس ته ډیر زبردست خبر او زیری لري. پخوانی ولسمشر حامد کرزي څه ویلي؟ افغان حکومت اجرایه ریاست رئیس عبدالله څه ویلي؟ عمر زاخیلوال بیا څه وایي؟ ولس ولې پر فیسبوک د خوشبینۍ پوسټونه کوي او ولې خوشحاله دي غني بابا ته؟ ویډیو وګورئ چې تازه څه روان دي. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ورسره تېره شپه ټلیفوني خبرې کړې دي او له طالبانو سره د سولې خبرو په دوام کې د پام وړ پرمختګ خبر ورکړی دی. ارګ په یوې خبرپاڼه کې ویلي دي چې ولسمشر غني مایک پامپیو ته په خطاب کې ویل د سولې بهیر په اړه به راتلونکي ګامونه د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت له لوري مدیریت او رهبري شي. په دغې ټلیفوني اړیکه کې پامپیو د سولې په برخه کې وروستي مذاکرات هیله بخونکي ښودلي دي او ویلي دي چې دوامداره تاوتریخوالي کمښت په اوربند ته نوره لاره هم اسانه کړي. د ولسمشر پر وینا د افغان حکومت اصلي هدف په هیواد کې د وینو بهیدو او روانې افغان وژنې مخنیوی دی او اکثریت افغانان د سولې په اړه اجماع لري. د ارګ د خبرپاڼې ترڅنګ ولسمشر غني په یو شمېر ټویټونو کې هم خپلې څرګندونې کړې دي. ولسمشر په یو ټویټ کې وایي خوښ یم چې پامپیو نن راته ټلیفون وکړ، له طالبانو سره د سولې په روانو خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبر راکړ او په تاوتریخوالو کې د پام وړ کموالي په اړه یې د طالبانو په هکله هم هراړخیز معلومات راکړ. ولسمشر غني زیاتوي دا د ستاینې وړ پرمختګ دی او زه خوښ یم چې د سولې په هکله تر اوسه زموږ له اصولي دریځه د ګټورو پایلو راوتل پیل شوي دي. زموږ لومړنی هدف دا دی چې بې معنا وینه تویده پای ته ورسیږي. ولسمشر غني د پامپیو سره د خبرو کولو وروسته په یو بل ټویټ کې هم ویلي دي چې د دې لپاره ټول افغانان په یوه خوله راسره ملګرتیا کوي او زه دوی ته ډاډ ورکوم چې د دوی مشران داسې جرأت، وړتیا او اړین وسایل لري چې دغه هدف ته ورسیږي. د ولسمشر غني ترڅنګ مایک پامپیو د افغان حکومت د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي او د سولې په برخه کې له وروستیو پرمختګونو خبر ورکړی دی. د اجرایه رئیس له لوري په خپره شوي اعلامیه کې راغلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې دغه پرمختګ به د دوه اړخیزو حقوقو بین الافغاني مذاکرات د خبرو پیل او د تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره زمینه برابروي. د یادولو ده چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر غړو د سولې په برخه کې د امریکایي او قطري چارواکو سره هم بحث او خبرې کوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي بیا وایي چې ډیر ژر به ښه زیری وي. د افغانستان ولس ته او د سولې په پروسه کې د قدر وړ پرمختګ شوی دی. خو عمر زاخیلوال بیا همدا یوه خبره کوي چې ډیر ژر او ډیر زیات نږدې یو ورته. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. مننه له توجه نه مو.